یو ګایس په دې هیله چې ټول ملګري جوړه وروغوي د 15 اګست د تورې ورځې شرمندګي بدبختي او زمونږ رذالت زمونږ بېغیرتوب زمونږ هغه ډارنه څېره چې ټول نړۍ ته مو وروښودله چې موږ افغانان دومره ډارن یو دومره بېغیرته یو ټولو ته دې مبارک وي پاړ سره نن ورځ به د هغه خلک چې کاناډا ته نوي راغلي دي او یا هم غواړي نوي راشي دوی باید څه وکړي شپږ موارد دي چې دوی باید همیشه دوی په ذهن کې دلته وساتي تر څو یو مشکل سره مخامخ نشي شپږ موارد نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که چیرې مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب کړئ او څنګ ته په زنګولې فشار ورکړئ تر څو نوې ویډیو اچوم هغه نوې ویډیو څخه تاسې آګاه شئ نو دا هم ویډیو او دا هم تاسو هغه شپږ موارد کوم دي ښه هغه څوک چې نوي راغلي دي او یا هم غواړي چې نوي دلته کاناډا ته راشي شپږ موارد باید په ذهن کې په یاد وساتئ چې دغه 100% چې کوم اجرا کېږي هغه اجرا کوئ چې کوم نه اجرا کېږي هغه مه اجرا کوئ تر څو مشکل سره مخامخ نشئ نو بیا هم که چیرې چینل م سبسکرایب کړی وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او تاسو څخه خواهش کوم چې ویډیو مکمل تر اخره پورې وګورئ سکیپ کوئ مه هغه یو نفر هم چې د ویډیو ګوري تر اخره پورې وګورئ مننه به وي منندوی به وم که تاسې چیرې لایک کوئ او که لایک نه کوئ که چیرې تاسې مثلا کومنټ وکړئ که کومنټ ونه کوئ ورځ نه ورځ چینل مخکې ځي خامخا ځي هوایم سبسکرایب راځي هوایم په لاسې وایرل کېږي ویډیوګانې ټول وایرل کېږي ځي یوه ورځ به وګورئ چې په میلیونهاو نفر ویډیو کتلی وي صحیح دی یوټیوب داسې یو خاصیت لري خو دې نه ښه ده چې کنجوسي ونه کوئ لایک او کومنټ ورکړئ مننه اول چې راځئ هیڅ کله د قیمتونو مقایسه د خپل هیواد سره او د کاناډا هیواد سره هیڅ کله هم مه کوئ مثلا تاسو د افغانستان راغلي په افغانستان کې تاسو اخلئ یو کرمچ یا یو بوټ په 1500 افغانۍ او یا هم په 200 افغانۍ دلته اخلئ په $2500 بیا هغه $2500 تاسې ضرب کوئ په افغاني باندې چې او په افغاني باندې خو $14,500 کېږي یا 15,000 افغانۍ کېږي وبخئ 15,000 افغانۍ کېږي 15,000 افغانۍ زه یو بوټ واخلم اوهو زه نه اخلم چې داسې دی واسې دی دلته تا ته تشویش پیدا کېږي ځکه درته وایي چې مقایسه کوئ مه که چیرې په $200 یو کرمچ وي یا بوټ وي وایخله که چیرې غواړې په $200 ونه اخلئ $100 ولا هم چونه نشته چې هغه واخلئ مقایسه کوئ ما چې تاسو ته تکلیف پیدا کېږي رواني تکلیف پیدا کېږي تر مو خلاص شو یوازې کرمچ نه وریجې غوړي بوره وړه یو شی بل شی هر څه چې اخلئ هیڅ وخت مقایسه نه کوئ او بل کوشش مه کوئ چې زر چې تاسو یوه ژاوله په $2 اخلئ اتومات هغه ډالر په افغاني ته ضرب کړئ چې څومره افغاني کېږي چې یوه ژاوله یوه ژاوله مه یوه ژاوله دومره وخت سره دلته هم دا ډالر دی لکه افغاني په شان مصرفوئ هلته افغاني د افغاني مصرفوئ دلته هم دومره ګټئ چې دومره په ځان مصرف کوئ اخلئ نو دغه مه کوئ چې رواني تکلیف تاسو پیدا کېږي بل که چیرې تاسې په داسې یو هیواد کې یئ او غواړئ چې کاناډا ته راشئ هیڅ کله په ژمي کې تاسې کاناډا ته مه راځئ هیڅ کله په ژمي کې تاسو کاناډا ته مه راځئ ژمي کې ډېر یخ وي د هوا درجه ډېر لوړ وي دومره نو مه راځئ تاسو په تکلیف کېږئ دلته نو چې دلته تاسو په تکلیف شوئ نو تاسو د دې ځای نه څه خوند نشئ اخیستلی ځان ته کور نشئ پیدا کولی په زرهاو نورو مشکلات سره مخامخ کېږئ ځکه درته وایي چې په ژمي فصل کې کاناډا ته مه راځئ دریم هیڅ وخت چې تاسو راځئ که چیرې په ژمي کې راغلی د ژمي لباسونه په خپل هیواد کې مه اخلئ
مثلا که چیرې وایي چې په کاناډا کې هغه ارزان دي دا څه نومیږي څه ورته وایي په کاناډا کې لباسونه قیمت دي زه غواړم چې خپل هیواد کې لباس واخلم د ژمي چې هلته زه یې واغوندم هېڅ کله داسې مه کوئ دلته چې لباسونه خرڅېږي دلته په کاناډا کې چې لباسونه خرڅېږي د هوا د درجې په مطابق دلته لباسونه خرڅېږي یعنی هر لباس د ژمي ځان ته یو حرارت لري درجه لري 10 سانتي مثلا د حراروي سانتي نه 10% نه پیږم څومره مثلا د هوا د حرارت چې لوړېږي یا ټیټېږي د هغو په مطابق دلته لباسونه جوړېږي صحیح دی نو هیڅ کله د بل هیواد نه یخ لباس او یا ګرم لباس ما راوړئ کاناډا ته هیڅ لباس ضرورت نه لري چې تاسو لباسونه راوړئ تاسو د هغې ځای نه لباس اخلئ په هغه په خپل مصرف کوئ هغه لباسونه دلته چې راشي دلته ټول برانډ لباسونه دي هغه هیڅ اغوستلی نه شي ما مکمل 2 بکسونه راوړي وي همداسې پاتې دی ولاکه مې یو مې اغوستی وي یو مې ملاکه اغوستی وي ځکه چې فرق لري دلته برانډ دي هغه چې اغوندې لکه یو ټوټه چې اغوندې خوند نه درکوي هلته ګاربیج شي څه پکار چې هغه مصرف کوي که چیرې ما منئ تاسې که چیرې پیسې لرئ تاسې سره زر واخلئ سره زر در سره واخلئ هغه په ځان یې واچوئ یا ګوته واخلئ یا د سرو زرو لختې واخلئ که نجونې یا یو زنځیر واخلئ د سرو زرو لکه دغه چې ګورئ که نه ډېر وړوکی هم دې معلومېږي نه خو دا هم د سرو زرو زنځیر دی سره زر واخلئ ځان ته په لاس یې واچوئ په غاړه یې واچوئ دلته راشئ که چیرې پیسې لرئ او څلورم هیڅ وخت کوشش مه کوئ چې تاسې زر تر زره بانک اکاونټ جوړ کړئ منتظر شئ پیسې وساتئ پیسې در سره سیف کړئ زر تر زر بانک اکاونټ مه جوړوئ که جوړوئ په یو بانک کې جوړ کړئ کوشش مه کوئ چې په 2 بانکو کې تاسې ځان ته کریډټ کارت بخصوص کریډټ کارت په ټول ژوند کې مه جوړوئ که چیرې تاسې کریډټ کارت جوړ کړو که نه دا په دې معنا ده چې تاسې مکمل عمر به همدلته تېرېږي تاسې ویکیشن ته هم نشئ تللی تاسې د هغو بانکونو کریډټ پوره کوئ که تاسې پیسې سیف کوئ ځئ ویکیشن ته هیڅ کله په 2 بانکو کې اکاونټونه مه جوړئ هماغه یو اکاونټ جوړ کړئ یو کریډټ کارت جوړ کړئ په هماغه مخته ځئ بس خلاص که چیرې ما منئ تاسې او که چیرې ما نه منئ بدبختي به مو ډېره شي زه په صادقانه تاسو سره مخکې ځم څه چې پاک صفا خبرې وي هغه زه تاسو ته کومه ځکه چې زه چا سره حسودي بخیلي نه لرم غواړم چې زه چې په حسوده یم ما پرېږدي چې بل مسلمان هم په حسوده وي ګر چې افغانانو کې ولاکه افغانانو ما نه خیر لیدلی نه بل یو نه پیدا کېږي د سړي زوی نه ولاکه د یو بل سړي زوی په هر صورت پاک صفا خبرې زه کوم که په چا بده لګي که په چا ښه لګېږي همدغسې انسان یم که تاسو مې سبسکرایب کوئ که نه کوئ که تاسو مې حمایت کوئ که نه کوئ همدغسې انسان یم چې کله دلته ورسېدلی بیسمنټ او یا هم زیرزمیني کې کور مه اخلئ مه نیسئ کیدای شي لږ ارزان وي خو هغه 100 رقم ته مشکلات لري دلته هوا سړه دی نم دی تاسې په 100 رقم ته مشکلات سره مخامخ کیږئ مریض کیږئ هیڅ کله په بیسمنټ کې داسې ژوند مه کوئ اپارتمان کې واخلئ یو څو روپۍ قیمته واخلئ اپارتمان کې ژوند وکړئ پاس طبقه کې ژوند وکړئ بیسمنټ کې ژوند مه کوئ چې مریضېږئ دلته وضعیت مو خرابېږي ولاکه څوک مو پوښتنه هم بیا وکړي سر مو خلاص شو دا درس سره وکړئ ډریوري لایسنس دا ډېر مهم دی که چیرې تاسې په افغانستان کې ډریوري لایسنس لروئ هغه 100% دلته ځان سره راوړئ داسې فکر مه کوئ چې د دې ځای قوانین به فرق لري نو که چیرې زه خپل ډریوري لایسنس یوسمه هلته به داسې شي واسې شي هیڅ مشکل نشته خپل ډریوري لایسنس دلته راوړئ ډېر په اسانۍ سره دلته خپل تاسې جیت اپلای کوئ لایسنس اخلئ که چیرې دلته تاسې رسېږئ پیسې ولګئ ډریوري لایسنس راوغواړئ ډېر په اسانۍ سره تاسې لایسنس اخلئ صدقه مشه دا ما در سره ومنئ ما د یو غریب سړي زوی خبرې ومنئ قسم دی که تاسې بدبخته شئ بې ټوکه وایم بدون د کوم مطلبه زه ویډیو تاسو جوړوم بدون د کوم مطلبه چینل که تاسې وغواړئ که ونه غواړئ مخکې ځي سر مو خلاص شو که وغواړئ که ونه غواړئ چینل مخکې ځي خو ما ټول معلومات چې دی بې مطلبه دی ځکه چې
غواړم چې دوه سړي زمن چې په افغانانو په منځ کې دي هغه چې ګټه ترې واخلم صحیح دی. ښه دغه و د نن ورځې ویډیو. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، بیا هم که چیرې تاسو چینل نوي سبسکرایب کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، فالو مې کړئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ، لایک کمنټ وکړئ. نو تر بلې ویډیو په خدای سپارم. که چیرې کوم تازه ویډیو غواړئ، معلومات غواړئ، په کمنټو کې ولیکئ. همدغسې وخت نا وخت به تاسو پیدا کوم او نشر کوم. تر بله ورځ په خدای سپارم.